22مه برخه. بل شی چې ډیر مهم دی د خوړو د ستونزې پیژندل دي. موږ په غیر عادلانه خوراکي سیستم کې اوسیږو. په امریکا کې د دې لپاره چې بوره په ډیرې ارزانۍ سره نسبت نورو ځایونو ته تولید کیدای شي، نو هغوی ټول محدودیتونه د بورې په برخه کې له منځه وړي او د همدې امله امریکایان اوس د شاتو په نوم له شربت نه چې امریکا کې جوړیږي استفاده کوي او له امله یې وزن اخلي، ځکه په اصل کې دا شربت د شکرې ښه منبع نه ده. شکره سمی ده، په دې معنی چې د ځانګړو بیوشیمایي بدلونونو لامل ګرځي چې د انسان سلامتۍ لپاره زیان رسونکي دي. پرته له دې چې کالري یې تاسو په نظر کې ونیسئ، نو د همدې امله شرابو سره شباهت لري. الکول د ذاتي مالیکولو او سمیت له امله یې خطر لري، ځکه پر بدن میتابولیزمي اغیزې لري. نو له الکولو ټول پیدا شوي مرضونه لکه دوم ډول شکره، د ځیګر وازدې، د مغز ناروغۍ، موږ اوس دا ټولې ناروغۍ ماشومانو کې وینو. ماشومان خو شراب نسکي، خو په خواشینۍ سره له شکرو نه ګټه اخلي. نو شکره د ماشومانو الکول یا شراب دی، ځکه ماشومان پرته د شرابو څکلو د شرابو په امراضو اخته کیږي او لامل یې دا دی چې شکره د هغوی شراب دی. پایله د اعتیاد درلودونکي مواد اعتیاد لرونکي دي، نو تاسو یې فهم لرئ چې دا اعتیاد لرونکي ماده ستاسو ژوند، کورنۍ او ستاسو څلور خواته خلک تباه کوي، خو تاسو یې په وړاندې اسم نشئ کولی ځکه اعتیاد لرونکي دي. دا یې اصلي تعریف دی، ځکه بیوشیمي بدلون له هر ډول رفتاري بدلون نه ځواکمن دی چې تاسو یې په وړاندې ترسره کوئ. دا د اعتیاد تعریف دی. یوه جګړه روانه ده، یو انقلاب، پرته له وینې تویېدنې یو انقلاب، ستاسو د روغتیا او خوړو پر وړاندې انقلاب. اوس دا اوج ته رسېدلی دی، ځکه اوس یې موږ په اړه پوهیږو چې د خوړو صنایع او د شکر صنعت په منفي ډول زموږ د 45 کالو پخوانیو څېړنو او علم باندې اغیزه کړې ده. او دا فرضیه رامنځته شوې چې ټوله ګناه د کالري ده، یا دا هر څه د ډیرو وازدو د درلودو له امله دي. ټول یې د ډیرو خوړو او لږ تمرین کولو ګناه ده. باید پوه شئ چې دا خبره دروغ وه. اوس موږ پوهیږو چې دا هر څه یوه تېروتنه وه. د خلکو لرې کول له داسې یو څیز چې 45 کاله پخوا یې ورباندې ایمان درلوده، دا یو ساده کار نه دی. تر ټولو مهمه څېړنه چې تر اوسه د خوړو اړوند شوې د چین څېړنه د ډاکټر کمپل او څېړونکو لخوا یې وه. هغه د پرینستون له لومړۍ درجې څېړونکو چې اکسفورډ سره یې همکاري لرله. هغه معتبره ساینسپوه و. د چین د مطالعې اړوند یوه خبره مهمه ده. لومړی دا چې پایله یې دومره رادیکالي وه چې د خوړو پیرامید یې له امله بدل شو. خو دا چې غوښه او لبنیات په حد اقل کې رسېدلي وه، نو د غوښې او لبنیاتو صنایعو هغه دومره سخت تحمیل کړه چې بیرته یې حرم ته بدلون ورکه. دا یعنې ساینسپوهان نور د بشر په خدمت کې نه دي، بلکې هغوی د شرکتونو ګټو ته ژمن دي. همدا معنا لري. د چین په مطالعه کې هغوی وموندل چې کوم ځای چې د غوښې نه اخیستل شوي پروتین او لبنیات له 15 سلنه نه کم و، هیڅ سرطان هلته موجود نه و. هیڅ سرطان هغه خلکو نه درلود. اصلي مطالعه د هند حیدرآباد کې وشوه. د هاروارډ ساینسپوهانو ورباندې وخندل او ویل چې هغوی باید پنجرې سره ګډوډي کړي وي یا بدلې کړي وي. کمپل دا علم څو وارې تکرار کړ. د غوښې لبنیاتو د مصرف اړوند ځینې شیان شته. لومړی خبره چې اوسنۍ غوښه او لبنیات هغه پخواني نه دي چې زموږ نیکونو او اناګانو به ورنه ګټه اخیسته. کومه غوښه چې زموږ نیا او آبا به خوړله لاسوهنه پکې نه کېده. کوم څه چې نن ارګانیک وایو، پخوا مو دا لغت نه درلود، ځکه هغه وخت هر څه ارګانیک وه. ارګانیک او بې لاسوهنې هغه حیوانات چې په خوشحالۍ سره به کرځای کې لویېده، هغه ځای چې حیواناتو سره به ترحم کېده. بزګرانو به خپلو حیواناتو سره انس درلود، ورسره به یې وفاداري کوله. نو لاسوهونکي خواړه څه دي؟ ډېری شیان شته.
خو زه غواړم هغه تاسو ته لیست کم. خو د حمایت لپاره یې اسناد هم شته ده چې ښایي دا هر یو ستونزه ده. دې خوړو کې فایبر ډیر کم لیدل کیږي. پکې اومیګا 3 اسودونه ډیر کم لیدل کیږي چې د التهاب ضد دي. د مغز تغذیه کوونکي پکې ډیر کم لیدل کیږي، خو وازده یې ډیره ده. هغه امینو اسیدونه چې د حیواناتو په غذایي موادو کې پیدا کیږي ډیر زیات دي پکې. اومیګا 6 له حده ډیر چې التهاب یا پړسوب رامنځته کوي پکې شته. له حده ډیر اضافه شوي شیان، امولیسین کوونکي، له حده ډیر چې اوس فکر کولی شو د خپل ایمني ضد ناروغۍ رامنځته کوي. له حده ډیره مالګه، اوس د دې لپاره بیخي ډیر ثبوتونه شته ده، خو په اړه یې هیڅ مثبت خبره نشته او هیڅ یو له دې په ځانګړي ډول ستاسو شخصي مصرف نه تحریکوي پرته له وروستي عامل چې لومه ده. وروستی لامل شکره ده. ګریکنل او میتاسکولم د نشنل ورځپاڼې له دې ګڼې په خپرېدو سترګې پټې کړې. دا بڼه وایي چې شکره په ځانګړي ډول احتیاط درلودونکې ده. په اصل کې د DSM 5 معیارونو ته په کتو د احتیاط ټول معیارونه پوره کوي. شکره احتیاط لري او مقاومت یې په وړاندې ناممکن دی، او دا داسې یو شی دی چې د مضره خوړو بدمزه‌توب پټوي، او د خوړو صنایع پوهیږي چې کله شکره خپلو خوړو کې ګډه کړي نو تاسو به یې ورنه ډیره واخلئ. دا د جوړو شوو خوړو بیلګه ده، ځکه د 6 لکه خوړو موادو د خوړلو چې امریکا کې موجود دي 4% کې شکره لري چې ډاکټر پاپکن یې په اړه تاسو ته ویلي. راځئ د مصرف اړوندې خبرې وکړو. نو هر څوک به وایي چې موږ له حده ډیر خوراک کوو او همداسې هم ده. چپ لور ته همبرګر واست کسل لرو، په منځ کې په ځانګړي ډول بابزینګ بای، او په ښي لور کې هارد سټیک برګر، او موږ ان $6 برګر هم لرو په کارل جونیور کې چې 2000 کالوري لري. زه دې سلایډ ته په ځانګړي ډول د کوکا کولا توتیه وایم او تاسو یې ډول ډول اندازې لیدلی شئ. نو زه ولې ورته توتیه وایم؟ په کوک کې څه دي؟ کافین چې متیازي درولي، نو تاسو اوبه د لاسه ورکوئ. مالګه چې له امله یې ډیره مالګه اخلئ، نو فکر وکئ څه کیږي چې اوبه مصرف کوئ او مالګه اخلئ، نو ډیر تږي کیږئ. نو ولې ډیره بوره په کوک کې کاریږي؟ ترڅو مو مالګې ته پام نشي. دلته به وګورئ چې موږ امریکا کې څومره بوره کاروو. نه په 10 کالو کې بلکې په 200 کالو کې، او په 1965 نه راخیستل شوو خوړو ظهور ذکر شوی دی. اوس راځئ د روغتیا په اړه خبرې وکړو. تیرو 10 کالو ته کولی شو یو ځل وګورو د وینې فشار ښکته شوی، کلسترول ښکته شوي، د فزیکي کړنو میزان پورته، سګرټ څکول ښکته. موږ باید له روغتیا برخمن شو، خو نه کیږو ځکه چاغښ او شکره له حده لوړه ده، له حده بیخي پورته، او هغوی د ټولو پرمختللو هیوادونو د روغتیا ساتنې مصارف سنجوي او اخلي. کوکا کولا وایي د چاغښ کمزوري کول به زموږ ټولو لخوا د یو عمل ترسره کول شي، هغه هم د کلي فهم په بنسټ. ټولې کالورۍ حسابیږي، مهمه نه ده چې له کومه ترلاسه کیږي، په شمول د کوکا کولا او یا هر بل کالوري لرونکي شینه. او وایي دا عمومي درک دی. زه په عمومي درک باور نه لرم. زه په علم او ساینس او معلوماتو باور لرم، ځکه علم وایي ځینې کالوري له نورو ډیر د ناروغۍ لامل کیږي، ځکه مختلفې کالوري په ډول ډول لارو میتابولیزم کیږي. ځکه یوه کالوري څنګه چې فکر کوئ یوه کالوري نه ده، بلکې دې ته بیوشیمیکه تغذیه وایي. او کله چې په دې پوه شئ نو پوه به شئ چې ټولې کالورۍ سره یو سان نه دي، او د قند کالوري یې تر ټولو فاحشه یا لویه کالوري ده. د خوړو قیمت ته یو ځل وګورئ. نو د همدې امله وایه یوه شیبه دا په دې معنا ده چې غیر طبیعي خواړه بهتره معامله ده، خو صحي خوراک اخیستنه کې تاوان دی. په اصل کې 3 هیوادونو چې تر ټولو کم مصرف د خوړو په مصرف کې کړی، متحده امریکا، انګلیس او استرالیا ده. او البته د 3 هیوادو کې چاغي تر ټولو ډیره ده او تر ټولو ډیر مریضان لري. نو راځئ چې امتیازونه ورکړو. د مصرف میزان ډیر زیات، روغتیا ډیره بده. په اصل کې که دا د ARB پروتوکول و نو کلونه مخکې به د مړینو له امله درول شوي وه. چاپیریال بیخي منفي، شرکتونه پخوا لوړ خو اوس د ډیرو ستونزو سره مخ دي. مصرف کوونکي په لنډمهال ډول ګټونکي خو په اوږدمهال ډول سره یو بیلونکي چاغ افراد دي، او بالاخره ټولنه یوه فاجعه ده. نن ډاکټر کاتس تاسو ته ویل چې ډیری غذایي رژیمونه شته چې ګټور دي. هر هغه رژیم چې ګټور تمام شي هغه رژیم دی چې پکې د شکرې اندازه کم او فایبر ډیر وه. پوهیږئ یو رژیم چې پکې شکر کم او فایبر ډیر وي څه نومیږي؟ هغې ته ریښتیني خواړه وایي. دا هغه رژیمونه دي چې ګټور تمام شوي، یو ریښتینی خوراک. دا پروسس شوي خواړه هغه ازموینه ده چې ناکامه شوي. د شکرې ناروغۍ نوم ته باید د جوړ شوو خوړو د مریضۍ نوم ورکړو، ځکه دا هغه څه دي چې دي. Diabetes
processed food disease, because that's what it is. We're eating far too much processed foods. موږ له حده ډیر مصنوعي خواړه خورو. ټول دا سرطانونه نن له هرو 4 افرادو یو په سرطان اخته ده. د زړه ناروغۍ، شکره او یا سلن افراد په ځینو هیوادونو کې تر 40 کلنۍ پورې د شکرې په دوهم ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا په سلو کې هغوی همداسې سختګي خواړه خوري او سکي. سرطان په غربي افریقا کې یو لوی ناورین باندې بدل شوی ځکه هغوی همدا پروسس شوي خواړه خوري. سالم او تازه خواړه وخورئ، ښه خواړه وخورئ. دا زموږ د دین یوه برخه ده. الله متعال پرته د حلال له ذکر د خوړو نوم نه اخلي، نو خپل خواړه مو د تغذیې منبع کوي. اجازه راکوئ د فاسټ فوډ اړوند ځینې آمار یوازې په امریکا کې وڅېړو. امریکایان په اوسط ډول $1200 هر کال په فاسټ فوډ لګوي. امریکایان په عمومي شکل $50 میلیارد هر کال په فاسټ فوډ لګوي. 58% امریکایي ځوانان حد اقل یو ځل په اونۍ کې د باندې خواړه خوري. له 25 نفرو نه 11 نفرو د انټي نابریالی ازمایښت درلود. په 2015 کال کې د ترانس وازدې چې په سرو شوو خواړو کې کاریږي د FBI په واسطه د کورسټولو د سطحې د لوړونکو په څیر پیژندل شوي. نو د همدې امله د زړه ناروغۍ باندې د اخته کېدو ګواښ چې د مړینې یو تر ټولو ستر لامل امریکا کې دی مخ په ډېرېدو دی. یوه لویه کوکاکولا 80 ګرامه شکره ده. د لوړې شکرې خوړیز رژیم د زړه ناروغۍ پورې اړوند دی. د شکرې ډیر استعمال د میټابولیزم د غوړوالي لامل کیږي. د هغوی اصلي انګیزه پیسې دي او ستاسو سلامتي هغوی لپاره مهمه نه ده. ماکډونالډ له وروستیو علمي څېړنو سره موافقه ده چې فاسټ فوډ لکه پوډرو په څیر اعتیاد ورکوونکي دي. علمي څېړنې ښایي چې د ماکډونالډ خواړه د زړه، شکرې، د وینې لوړ فشار، چاغښت، سرطان او نورو مزمنو ناروغیو لامل کیږي. ماکډونالډ باور لري چې له فاسټ فوډ نه ډیره ګټه اخیستل د ژنیټیکي بدلون لامل ګرځي او د خوړو په رژیم کې بدلون نښې لکه د نیکوتین او مورفین پرېښودل ځان سره لري. موږ په سټاربکس کې پوهیږو چې کافي کولی شي یوه سمي ماده اوسي او له هغې ډیره ګټه خطرناکې ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، د اسید ښکته کېدل، بېخوبي او ولادي ستونزې په ښځو کې چې په شدت سره اعتیاد لرونکي دي او د نیورو ترانسمیټرو د شنلو سبب کیږي او پرېښودل یې د ګنګسوالي، سردردۍ، ستړیا، تحریک پذیرۍ لامل کیږي. نو باید ډاډه اوسئ چې ستاسو شرکت یو ښه شرکت دی او ډاډه شئ چې ستاسو خواړه خالص خواړه دي. دا هغه څه دي چې مسلمانان باید په هغې کې ګډون وکړي. موږ یې باید رد کړو. فکر مه کوئ چې زه غواړم ماکډونالډ ته لاړ شم او یو حلال مایع دې وخورم. جدي وایم، ځکه ماکډونالډ په ټوله کې هر څه د هغوی اړوند د پیغمبر او سنتو خلاف دي. زه په ازادۍ سره دا خبره کوم او پروا یې نه لرم چې نور څه وایي. زه درته وایم فاسټ فوډ داسې څه دي چې خلک تباه کوي او موږ باید د فاسټ فوډ خلاف اوسو. کوکاکولا مسکئ، پیپسي مسکئ، کالفرکولا هم مسکئ، کولا مسکئ، اوبه وسکئ، شیدې وسکئ. که غواړئ د سویا شیدې وسکئ، خو دا څښاک چې تاسو ته هیڅ ګټه نه لري مسکئ او د هغوی د تولید تګلاره ناسالمه ده. موږ د پلاستیک ناپایداره مصرف لرو. که لاړ شئ او د پلاستیک د قوطیو تعداد ته وګورئ، د اوبو پلاستیکي بوتلونه دي چې بیرته یې هغه ځای ته وړي. اطراف کې یو کثافت ځای لرو ځکه موږ د څښاک په حال کې یو. دا بنسټیز نه دي او نشو کولی بنسټیز یې وساتو. موږ باید د شیانو د مصرف لپاره یوه بله تګلاره پیدا کړو. باید شینوالي ته متحده اوسو. شین دین اسلام دی. موږ باید ژمنه ولرو. زه چکچکې نه غواړم، ریښتینې ژمنه غواړم. زه غواړم خلک د خپل ژوندون بدلون ته ژمن شي. باید په کورونو مو سرمایه ګذاري وکړو. موږ د اسرائیلو د تحریم اړوند خبرې کوو. زه د ټولو د تحریم خبره کوم. که یې نوم تشخیص کولی شئ نو باید هغوی تحریم کوي ځکه دا خلک دا د خاورو کوره له منځه وړي. هغوی له حده ډیر مصرف کوي او له حده ډیر خرڅلاو کوي. کاستوکو یو بحران دی. د کاستوکو ټول ذهنیت تاسو پوهیږئ چې آن هغوی د کاستوکو سالون ته هم برچسب نه وهي. نو ځکه خو تاسو نه پوهیږئ چې کاستوکو کې څه روان دي. ځکه هغوی غواړي تاسو سرګردانه اوسئ. ځکه هغوی پوهیږي چې خلک به غیر اړین خریداري وکړي.
او له حده ډیر خرید کوي. دا ټولنیزه ارواپوهنه ده. ستاسو ذهن د هغه موږکانو په څیر مغشوشه کوي چې سوري کې بند دي، او باید د داسې ذهن مخالف اوسو، ځکه دا د خلکو د نابودۍ لامل کیږي. قوانین په دې اشخاصو اغیزه نه کوي، هغوی قانون کنټرول کوي. یوازینی شی چې په دې اشخاصو اغیزه کوي دا ده چې موږ هغوی نور حمایت نکو، ځکه هغوی مو سناتوران اخلي، زموږ استازي یې کانګرس کې اخیستي. موږ مو باید هیواد بیرته واخلو، او تګلاره یې دا ده چې ځانونه پوه کړو، نورو ته یې وښیو او اخلاقي ژمن پاتې شو. اخلاقي ژمنتوب دې ته دی چې اخلاقي ژمنتوب دې ته چې داسې لیونتوب چې اوس پکې یو وردننه نشو. الله تعالی فرمایي د بشریت شاهدین اوسئ. Be witnesses unto mankind. Be kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. You are the best. تاسو د ټولنې بهترین یاست چې رامنځته شوي یاست. موږ باید دا معنا مجسمه کو. په خواشینۍ خلک قرباني شوي دي، خو دا زموږ د نه هوښیارتیا لامل دی. دا مو نه هوښیارتیا ښیي. نو دا ډیره اړینه ده چې موږ یوه برخه وګرځو، د حل لارې برخه، نه د ستونزې برخه. خو باید دا کار د اخلاقي رښتینې ژمنتیا سره وکړو. دا یوازینۍ لار ده. د نورو برخو په تمه اوسئ انشاءالله.